سلامونه ګرانو کتونکو دیدار یوسفزی یم. د کاناډا امیګریشن په حواله یو بل پروګرام دی د کاناډا چې ورک ویزا ورکوي. دا یو ډېر ښه پروګرام دی. د سپیسیفیک کیټګریز دي په دې کې او دې ته ګلوبل ټیلنټ سټریم وایي یا جی ټي اس پروګرام ورته وایي. دا د 2019 نه شروع دی خو او هر کال پکې کیټګریز بدلیږي. څه کال پکې هم څه کیټګریز ګروپ بی والا کیټګریز دي پای کې انجینران دي مختلف قسمه او بیا ډیجیټل میډیا والا پروډوسران دي پکې ټیکنیشن دي پکې. د هغو دپاره یو ډېر ښه چانس دی او په دې کې د خوشحالۍ خبره ده چې په دې کې نه آیلټس تاسو له پکار دی نه پکې د عمر څه میعاد شته چې لکه دغې عمر نه دغې پورې د هر عمر خلک پکې ته اپلای کولی شي. او بل دا ده چې لکه د دې پروسیسنګ ټایم یا د دې د ورک ویزا لګېدو دا ټایم چې دی نو دا تقریبا 2 هفتې دی. دا د ټول نه تیز ورک ویزا څومره چې د کاناډا پروګرامونه دي نو دا په هغې کې د ټول نه تیزه ده. او بله خبره ده چې ال ام آی ای چې کله دوی دغه له ورکوي د امپلایر له ورکوي نو هغه هم ډېر زر ورکوي. 10 ورځې یا 15 ورځې پکې لګي. ال ام آی ای څنګه چې ما مخکې پروګرامونو کې هم ویلي دي چې لکه دا لیبر مارکیټ امپیکټ اسسمنټ دی ته وایي. لکه هغه امپلایر او دا ګورنمنټ اف کاناډا چې دی دا پروګرام د امپلایر په ترو چلی. امپلایر داسې چې لکه په دې کې څنګه چې خبره ما وکړه چې ګلوبل ټیلنټ سټریم دی نو د دنیا د هر ځای نه خلک اپلای کولی شي دغه جابس ته او دغه سپیسیفیک کیټګریز د جابس چې کوم دي نو دوی چې کله فارن ورکر لکه د امپلایر چې کله فارن ورکر هایر کوي نو دوی له بیا یو کاغذ پکاري د ګورنمنټ د طرفه هغې ته ال ام آی ای وایي. د هغې $10 فیس دی خو هغه هم دوی ورکوي په خپله. نو کله چې دغه ال ام آی ای دوی ته میلاو شي نو د هغې یو کاپي تاسو ته در ولېږي او په هغې تاسو ته ویزه ولګي او دغه ویزه ورک ویزه چې ده په هغې باندې بیا تاسو دلته راشئ. نه یوازې تاسو په خپله راتلی شئ بلکې تاسو خپل فیملی واړه هم راوستی شئ ښځه هم راتلی شي او که د هغو ستاسو د کور والا زنانو چې څه سکلز زده نو هغه دلته هغه ته اوپن پرمټ هم میلاویدی شي. دا د ټول نه غټه فایده ده. خو دغه سپیسیفیک کیټګریز دي په دې کې ما مخکې هم تاسو ته ویلي تاسو به جاب ته اپلای کوئ. تاسو انډیډ باندې کولی شئ. نور داسې سرچ انجنې دي. د دې نه علاوه لینکډین چې دی په هغې باندې ټول نه ښې رابطې کېږي. کوم د چا په لینکډین باندې خپل دغه نه د پروفایل نه نو پکار ده چې هغوی خپل پروفایل جوړ کړي او دغسې د دې امپلایر سره رابطې وکړي. ډېر دغه داسې چې لکه امپلایر داسې چې هغو چونکې په دې جنجټ کې نه پرېوځي نو هغو فارن ورکر نه هایر کوي او لکه ال ام آی ای دپاره هغه وایي چې یاره څوک به منډې تړلې وي. خو ډېر زیات دغه داسې چې هغو ته پکار د خپلې کمپنۍ دپاره نو هغه بیا تاسو هایر کوي. نو د هغو سره تاسو په لینکډین رابطه کولی شئ. د هغو سره تاسو په انډیډ یا بل ګوګل سرچ انجن باندې رابطه کولی شئ. نو په دې کې چې کوم کیټګریز دي لکه هغه هم تاسو کتی شئ. بیا ان او سی لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویلي په نور دغه کې چې نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن دی نو که ستاسو یو هیډینګ نه برابر نو پای کې تاسو نور هم کتی شئ. په دې کې به هم تاسو ته وښیم چې لکه کم هیډینګ د کم دپاره تاسو لیکلی شئ. بیا د هغې نه تاسو جاب ریکوایرمنټ څه دي هغه هم تاسو د هغې نه ډیټیل راغستی شئ. د دې نه علاوه چې لکه څنګه به سرچ کوئ هغې کې هم طریقه د هغه به تاسو ته نن زه بیا وښیم. خو د دې سره سره لکه تاسو به د ټول نه مخکې خپل دغه چې کوم دی چې څه نه څه په دغه فیلډ کې ستاسو ایکسپیرینس وي هغه به تاسو برابروئ. تاسو به په خپل رزومې کې دغه ټول څیزونه لیکئ. د هغې سره به کور لیټر برابروئ. نو کله چې تاسو یو جاب ته اپلای کوئ نو چې تاسو رزومې کور لیټر ایکسپیرینس دا څیزونه برابر نو تاسو د هغه امپلایر سره رابطه کولی شئ. امپلایر چې دی که تاسو هایر کوئ او تاسو هایر کړي نو بیا ستاسو په 2 هفتې کې تاسو دننه کاناډا ته راتلی شئ سره د خپل ټولې فیملی. نو دا یو ډېره ښه موقع ده دغه سپیسیفیک دغه والا دپاره دا کیټګریز چې کوم دي. بل زموږ د خلکو عموما دا چې دوی لکه داسې کار د چا نه شوی نو د هغوی یقین نه کېږي. هغه وایي چې یاره د څو پورې موږ د کسانو له پیسې نه یې ورکړي یا یو نور داسې څه لاره نه اختیار کړي. چونکې لکه زموږ په ملک کې د بدقسمتۍ نه دا خبره ډېره عامه ده او د پیسو نه د سفارش نه بغیر کار نه کېږي. نو د خلکو یقین نه راځي. خو زه تاسو ته دا وایم دا څومره پروګرامونه چې دي او دا څومره چې ما پې ویډیوز جوړ کړي دي په دې کې د انډیا د پاکستان خصوصا زموږ د پنجابیان د کراچۍ د ملګري چې کوم دي دوی ډېر زیات راځي ځکه چې هغو په دې خبره باندې د هغو یقین شته چې دا پروګرام فیر دی او زموږ پکې کار کیدی شي. خو زموږ خلکو چونکې د دې خبرې عادت نه دي نو هغه دې طرف ته ډېره نه متوجه کېږي. کله چې موږ ویډیو جوړه کوم نو اکثر ملګري دا تپوس کوي چې یاره موږ له څوک وګوره څو پیسې به ولګي چا له پیسې ورکړو څه چلو شو. نو په دې پروګرام کې لکه
آیلټس هم نشته څنګه چې ما خبره وکړه، نو ډېر په اسانه تاسو په قلار اپلای کولی شئ او دلته راتلی شئ او دا کوششونه کوئ. دا ویډیو زه هم ستاسو دپاره جوړومه، ګورئ او د هغې نه علاوه که ستاسو د خپل کارنیټ د ملګرو سره شریک کوئ، ستاسو په ذریعه به د چا کار وشي او د چا مستقبل به ښه شي. نو راځئ تاسو د ډیمو طرف ته بیایم چې دا تاسو وګورئ چې څنګه اپلای کولی شئ او څه طریقې کار دی. ښه چې دا ګلوبل ټیلنټ سټریم دی د کاناډا طرفه، دا په کال 2019 کې شروع شوی دی او دا لیست په مخه بدلیږي را بدلیږي چې کوم کسان هغو ته پکار وي نو هغه پکې رامخکې کوي او نور ته بیا لر کوي. دا د هغې دپاره کوم کیټګریز چې دي، کیټګري بي خصوصا دا د هغو لیست دی. دا کوم کسان چې لکه په دې کې ګلوبل ټیلنټ لري یا هغو دا ګڼي چې یاره زما دلته چانس جوړیږي او په دې NOCs کې یا په دې اکوپیشنز کې، نو هغه د دپاره اپلای کولی شي. تاسو بیا ټوله طریقه په کومه، لکه اول خو دا خبره ده چې NOC کنه، دا بار بار زه خبره کومه، دا نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن د کاناډا طرفه دا دوی ولا مختلف کلاسیفیکیشن کوډ نمبر ورکړي دي. نو دا یو چې دی نو ګوره کمپیوټر انفارمیشن سیسټم مینیجرز دا دوی اکسپټ کوي فی الحال، کمپیوټر انجینیرز، mathematician, statistic, information system analytics and analyst and consultants دي کنه، database analyst دي، data administrator، software engineer او designer دا او دا کوډ دی. دغه کمپیوټر پروګرامر، ویب ډیزاینر، ډیولپر دا دی، کمپیوټر نیټورک انفارمیشن سیسټم دا نور دی، پروډوسر، ټیکنیکل کریټیو او آرټسټک ډایرکټر دا پکې ډېر ښه دغه دی چې کوم کسان د دې فیلډ سره تعلق لري نو هغو دپاره هم ډېر ښه چانس دی. بیا ډیجیټل میډیا ډیزاینر کنه، دا ټول چې دي دا په کټګري بي کې دي او دا کسان چې خپله ریزومي جوړه کړي او دغه کې دا کم کور لیټر چې دی دا مخکې ما په دې باندې خبرې کړي دي نو هغو خپل تیار کړي. بیا لکه تاسو ته وایم چې لکه دا اکوپیشنز چې نو د دې مختلف دغه کیدی شي، عنوانونه کیدی شي. لکه دلته ویب ډیزاینر ډیولپر ته دا زه ګورم نو دا NOC کوډ به تاسو خپل څنګه ګورئ، دا مخکې مې تاسو ته ویلي دي. لکه اوس دا زه دې ځای نه کاپي کومه او دلته مونږ دې له راشو نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن کنه، نو مونږ وایو چې سرچ بای NOC او دلته به دغه NOC ولیکو. کله چې دلته NOC ولیکم او دا زه سرچ کوم نو دوی به ماته دا ووایي دا راله چې لکه ویب ډیزاینر ډیولپرز دي کنه، دلته د دې نورې ټایټلې څه کیدی شي. نو ضروري ده چې تاسو په دغه ټایټل باندې یا کو نور ټایټل نه هم دا ټول ټایټل دې کېدی شي. دا تاسو ټایټلز کته شي، مین ډیوټیز دا کته شي، خپل ریزومي جوړونه دا سيزونه پکې بیان انکلود کړئ او امپلایمنت ریکوایرمنټس دا غوسه دي. ټیک ده. بل خبره دا ده چې لکه ایکسکلوژن دا به ایکسکلودډ لیست ور کړی دی نو په دغه شان تاسو خپل NOC چې دلته کته شي دغه شان کدی لمنګ بیا راشو او مخکې ما تاسو ته خبره کړې ده چې لکه تاسو به جابس ته بیا دلته اپلای کوئ چې امپلایر دا ټول د امپلایر په ترو دی نو امپلایر تاسو واخلي نو هغه به LMIA ورکي او هغه LMIA به هغه تاسو درولېږي او به ګورنمنت ته ولېږي نو تاسو بیا په هغې باندې ستاسو کار وشي او ډېر زر به تاسو ته ورک ویزه چې دا هغه ولګي 15 ورځې کې. ښه اوس جاب به څنګه وګورئ نو جاب لکه انډیډ زه به په دې کې هم یو څو د دوی سرچ دغه ورکمه چې کم دغه باندې تاسو سرچ کولی شئ او مخکې ویډیوګانو کې هم ما بلا شی ورکړي دي نو زه یم چې ویډیو اوږده نه شي خو بهرحال که تاسو ګورئ نو موږ دلته دا که ولیکو indeed.com به زه ولیکم دا د دیو indeed.ca راغی ښه دا چې زه وګورم دلته نو دا دیو سرچ انجن دی او زه دلته لکه اوس دا ویر نووا سکوشیا کنه دا تاسو ټوله کاناډا کتی شئ دا صرف دلته نووا سکوشیا سلیکټ ده نو دې کې تاسو وګورئ نو انټاریو ټول کاناډا کې هر ځای کې تاسو دغه خپل جابس کتی شئ او زه اوس یو جاب پکې ګورم فرض کې دا به وګورو دا ویب ډیزاینر اینډ ډیولپر دا ما دې ځای نه کاپي کو او زه یې ګورم چې دلته دا جابونه څونه دي کنه ګوره ویب ډیولپر دا راغی موبایل اپ ډیولپر دی مختلف بیا ویب ډیزاینر اینډ ډیولپر دا به وګورو ویب ډیزاینر اینډ ډیولپر دلته دې ځای نه بیا تاسو دا هم کتی شئ چې دوی جاب ډسکرپشن څه غواړي ټیک ده دا ټول جاب ډسکرپشن تاسو د دې ځای نه هم پکې که فرض کې په ریزومې کې څه کمی نو هغه هم دلته تاسو کاپي کولی شئ چې دې سره هغه ټیلی شي. بله دا چې کله هم یو کمپنۍ ته تاسو اپلای کوئ نو په هغې کې به دا خامخا ګورئ
چې دا کمپنی تاسو اول د دې سرچ وکړئ، د دې هم کوېسچن کېږي چې یاره دلته تاسو ولې راځئ، نو چې بیا ستاسو سره د هغې په حواله باندې ستاسو سره معلومات دي. ښه اپلای ناو هم، خو اپلای ناو په ځای به تاسو داسې کار کوئ چې لکه ریزومې به خپل اپلوډ کوئ د هغه ځای نه، نو تاسو چې کله د دې کمپنۍ ویب سایټ ته لاړ شئ دلته تاسو د هغو ټول دغه هم کتی شئ معلومات نور. خو تاسو چې دلته راشئ دا ځای نو د میسج باندې به هغو تاسو د اپلوډ یو ریزومې تاسو به ریزومې اپلوډ کړئ یا د هغو سره په انباکس کې تاسو دغه هم کولی شئ، نور معلومات ته هم اخیستی شئ. نو دغه شانتي لکه د هر جاب دپاره به تاسو دا کم کټګریز چې دي په دې کې به تاسو اپلای کوئ او د هغو د حکومت د طرفه چې دي دا امپلایر چې دي نو هغو دې ته باونډ دي چې داسې کسانی چې یاره د هغو ایکسټرا آرډنري کوالیفیکیشنز دي یا دلته ورته نه میلاویږي نو هغه بیا تاسو واخلي او ما خیال دی چې په 15-20 ورځو کې بیا ستاسو ویزا پروسس شي او ډیر په اسانه په ورک ویزا دلته راتلی شي.